السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کوچني اتلانو زموږ د کوچني اتلانو خپرونې ته په خیر راغلی. که تاسو زموږ خپرونې ته نوي یاست، زه نعمان حیات یم او زه عدنان حیات یم. او په نننۍ خپرونې کې به موږ تاسو ته د روغتیا د آداب په باره کې خبرې وکړو. راځو د روغتیا اول آداب ته. د روغتیا اول آداب دا دی چې کله موږ سهار له خوبه راجیګ شو، موږ باید مونځ او دس او تلاوت وکړو. ډېره زیاته مننه نعمانه. د دې ترڅنګ موږ باید د شپې وختي ویده شو. چې موږ سهار وختي راجیګ شو، موږ باید د شپې وختي ویده شو. او که موږ د شپې وختي ویده نه شو، شاید موږ بېخوبي شاید موږ صحت ته ضرر ورسوي. بالکل. که موږ شپې ویده کېږو، باید له خوب نه مخکې موږ باید غاښونه برس یا مسواک ووهو. ډېره زیاته مننه نعمانه. د دې ترڅنګ موږ باید خپل غاښونه مسواک یا برس کړو، ځکه چې که موږ یا مسواک یا برس نه کړو، خپل غاښونه شاید چینجن سي او یا شاید پکې جرمز پیدا شي. بالکل. چې کله موږ باید له نشهیي توکو لکه سګرټ، نسوار، اپین او د نورو نه ځان وساتو، ځکه چې هغه موږ صحت ته ضرر لري او په اسلام کې ناروا دي. ډېره زیاته مننه. د دې ترڅنګ موږ باید په هر کار کې اعتدال وکړو. اعتدال معنا موږ باید په هر کار کې انصافي وکړو. بالکل. موږ باید د خپل خوراک او څښاک لوښي او توکي موږ باید پاک وساتو، ځکه چې هغه میکروبي نه شي او که میکروب به موږ ورنه مریض شو. بالکل نعمانه. او موږ باید خپل د ناستې ځای، د مونځ ځای، جامې او نور شیان، خپله د خوب ځای، دا ټول باید موږ پاک صفا وساتو. ډېره زیاته مننه کوچني اتلان چې تاسو زموږ نننۍ خپرونه ولیدله. د نورو خپرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ، هغلته هم زموږ پوسټونه لایک کړئ او د نورو شیانو لپاره زموږ ته په کامنټ کې ولیکئ چې څه وکړو. ډېره زیاته مننه کوچني اتلانو. تر بلې ویډیو پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.